تقریبا لاس ګنټې به وي. نه داسې نه چې زه به لکه هغه ته داسې نه لکه نیویارک نه تقریبا 10 घंटे به لاګي ترکی ته 10 ها घंटे 10 ترکی لاس صحیح مې ها وکړه لاس وایي که نه لاس घंटे به ترکی کې او بیا ترکی نه 15 घंटे په اسلام آباد. ها 15 घंटे سفر دی 4 لکه د مار. نو دې کې د پروتې ځای ته نه ته به پکې همدغه څه ناست دی. نه ناست پو که 15 घंटे خو دغه سفر ده خو لکه دې نه به زه چې کوم ده نو وزم 6 بجې به داسې نه وزم 3 घंटे مخکې نه فلایټ ته به ځي که نه نو 6 بجې چې زه وزم که نه نو د خیره لکه 2 घंटे داسې نه سفر ده ایرپورټ ته بیا هغه ځي کې 3 نو 12:30 بجې داسې دغه کېږي نو 10 घंटे سفر مغه بیا چې کوم ده نو 3 घंटे بعد بیا بل فلایټ به چینج کوم 15 घंटे هغه بیا اسلام آباد نه 3 घंटे کوارټ ده او 3 घंटे سفر دی کوارټ ته بالکل. خو داسې نه ما خو هلته ګاډه دی ته مې ګاډي ته زه تللی ما خپله او ګاډي ته مې ټلیفون وکړو مالچې ته ویل لاهور نه راډک یم ورور ته مې ټلیفون وکړو ویل لاهور نه راډک یم مال بس ایرپورټ څخه ودرېږه درغلم پوه شو هلته کې لکه په سهار باندې راوځه پورا لکه روغ 2 ورځې لګي رومی جی ماں کو KDA کے ماں رہتا ہوں میں KDA میں رہتا ہوں میں بھی KDA میں رہتی ہوں ټوټل 24 آورز بالکل لګي خو دلته مخکې چې کوم نه کنه شکیله دزي نیویارک نه پاکستان PIA والا ډایرکټ فلایټو 16 घंटे ډایرکټ ماړه PIA پټه نه لګي زړګا PIA کار ځای کې څپلای شوی PIA کې مزه چې ته سم جاز کې لاړه نه اوس بل جاز کې زم خو لکه مخکې PIA جاز وکنه هغه کې هغه کنه PIA جاز کې نو PIA جاز کې خو ما جاب کړی دا کار کړی دا کیپټن ته موبایل او بزنس کلاس کې وی کې نو لیو نو خو دغه ځای نه بزنس کلاس وا ورسته دغه ځای کې خو ته چینج کېږي را چینج کېږي Pakistan 6 no Faisal it's 10 hours from here New Jersey and then 5 hours from وعلیکم سلام ټولو ته سلام زړګا علامه آباد لره خوشحال زم امریکې ته د نظم مړه تاسو مې دلته سعودي عرب کې نه پرېږدئ کنځلې راته کوئ بس دې څه زم ډریور کېږم تنخوا دې نه راکوي بس امریکې کې چې صرف د شپې دا سرې مخکې نه ټیکټ واخلې که نه نو تا ته لږ شانې ارزان ملویږي $1,500 کې اور چې نږدو خلې اوس ما خپلې لور ته ما سره څه وشو چې ما $6,000 چې کوم دا ټیکټ یې واغشتې او هغه $6,000 مې اوبو ته لاړې ډوبې اوس مې نوي ټیکټ یې واغشتې واپس پیسې نه خدای د غر کنه که داسې ټیم کې سړی ځان ته موبایل په ټیم کې نو ته داسې ډایرکټ د نجاز بیا لوتی نه هغه داسې چل نو هغه اصل کې 29 تاریخ باندې زما فلایټ و نو شپې 12:30 بجې نو 12:30 بجې نه و چې په 28 باندې به زه شپې وتلم او د شپې 12:30 شي که نه 12 بجې نه بعد خو ټایم بدل شي که نه ورځ بدله شي نو ما نه دغلته کې غلطي شو او زه چې کوم ده نو ما لکه خپل د زمان موبایل چې کوم ده ما نه چا پټ کړی و ما انشورنس ولا نه بل موبایل راغوښتی و موبایل ما ته په 28 تاریخ باندې میلاو شو نو ما ټیکټ نه و لیدلی نو بس دې وجې نه ما نه بس فلایټ مس شوی ده ها دا خو د ډېر غټ $6,000 خو ډېر غټ شی دی پاکستانی ته 10 لکه روپۍ دي Tell me how I will come from Dubai تا پکې لکه صدقه نه کوله ځکه د نه لاړې سلام وعلیکم السلام how I can explain you I don't know what you work over there in Dubai like if you have وعلیکم سلام نه زما خبر ته غوږ ونیسه لکه زه چې اوس ځم که نه زه لکه ماله به څه مشکلات خو نشته که نه نه څه مشکلات نشته نه چاچی د ویزټ ویزې باندې ډالر پور زه تاسو په یوم ویزټ ویزې باندې چا سره چې سرکاري نوکری وي یا چا سره لکه سرکاري نوکری وي یا تاسو کوم کمپنی کې کار کوي تاسو هغه کمپنی والا کس سره به خبره وکړئ
مینیجر یا ایڈمن آفیس کې چې تاسو ته یو لیټر دیر کی هغه لیټر کې دا ولیکي چې او دا انسان چې کوم دا د چوټیانی دي او دا د کنټری ته لکه امریکا ته تلن غواړي ویزټ کوي او هغه ویزټ خو امریکا ته د راتلو لپاره یو شرط لازمي ده چې تاسو لکه یورپ ته یو کنټری ته ټریول کړي دا ضروری ده US visit visa $400. No, it's not $400. I don't think so. Yeah, maybe visit visa. I think 35,000 रुपए दी पाकिस्तान admission like 35. No, نه خبره وره ما لکه زه ته خپل خبره کوم ما پی ای کې جاب کول نوکری ما په پی ای کې نوکری کوله نو ما خپل پی آی هغه نه چې کوم د نو لیټر راواغشتو او ټیکټ مې واغشته او لکه ما فیملی ولغه او ما ورته ویل چې ما چوټیانی دي ز فیملی سره زم امریکا ته نو بیا هغه لیټر چې کوم د ایډمن نه ما راواغشتو زه لاړم ما امریکا ایمبیسی کې اپلای وکړه چې ایمبیسی کې مې اپلای وکړه نو ما فیملی ټولو ته ویزا راکړه 5 کالو نو اوس هغه خو زه سرکاري نوکر وم اوس ماته دا پته نشته چې د غزي ولا تاسو کومې کمپنۍ کې لکه کار کوي لکه نو هغه مطابق تاسو چې کوم د نو مغه لیټر خلی هغه خلی خو زه یو ملک ته خو نه يم راغلی زما یو لور چې کوم د نو په جرمني کې شوی دا زویم دلته امریکا کې شوی دا او 2 بچی می پاکستان کې شوی دي ها نو زه ډیرو ملکونو ته تللی یم او ما ویزټ کړی ما سره د ډیرو ملکونو ویزې وې نو ځکه ماته اسانه میلاو شوې ده ها نه زه به نو ته څنګه ماته وایې چې ته به ډایرکټ راشي پښتو کې درته وایم نو ته څه کار کوې نو بیا درته زه وایم ټیکټ مې بي 8 or 10 lakhs rupees نه ټیکټ 8-10 लाख کې نه ټیکټ تا ته اوس ما ټیکټ واغشتو دا به څونه راځي 4,000 باندې دا خسته 2 लाख 5 او 5 لکه $500 1 लाख रुपए دی آئی نو 1000 شوي 2 لکه 1500 شوي 3 लाख 3 लाख او لاړه خبره ته غریبی نه خطا شوی دی هغه نه ټیکټ یادو ټیکټ یادې خو پښتو دې رانه کمزور کړی دا پښتو را لمه کمزور کوه کنه نه نو ما کوی کې لیش ورغه مکس کیږي کله زه غلطي کوم خبره وره نه ته چې ما ته وې کنه چې لکه مطلب ته راتلې شنو زه ته به ما څنګه بوزي بیا لایټ ویکل ایکسپیرینس ها نو چې ته دوبۍ کې لکه ته د ټرک ولاغه چې کوم نه دي چې ټرک ولا چې کوم جابز دي ډیر خدي نو ته هغه ذریعہ باندې چې کوم نه زبر ته ویب سټ دې کم په مغه ذریعہ باندې ته چې کوم نه هغه وګوره ویزه ته اپلای ورکا چې ویزه ته اپلای پسې جاړه امریکا ته وځه یا لکه امریکا ته راځم والله چې د دنیا په هغه سر کې د پښتنو نه ځان پټوم او کنځلم غر کې کړم ها نن سبا چې کوم نه کینیډا کې چې کوم نه دغه ډرایور هغه راوتی دي جابز راوتی دي امغه ته کینیډا ولا لغونی خدي هغه کار زر کیږي مغه ته اپلای وکنو بس ته بیا به خو راوړیدل شي امریکا ته امریکا او کینیډا یو شی زه او دا چاته لګي ما ته لګي نه دا یو ما ته او دا یو کس تپوس کوي وایي چې لکه ماړه هغه به لګیا هغه د غریب د دوبۍ نه خزانه پرې دي نو ته امریکې ته اړې خبرې ته زما غوږ ونیسه yes I know that ها زه درته وایم چې مطلب زه اوس ته وایې که نه چې لکه ته امریکې ته اوس ته به ما څنګه اړې امریکې ته ښه بلاله ته ګورنمنټ جاب کې ښه دوبۍ کې تا ته زه ایزیلی کوی زما په ذریعه یار لکه د وار لاړه وه لکه تاسو خپل پروموشن یې کوئ او زه ډایرکټ ورتوله کېږم پوه تا ته به زه ولګم ماته دا ما سره ځي چې دا ما سره ځي سلام I'm from
زه لکه ته ورته داسې اپلای کوه چې خو دغسې نه چې بچي دې رانه ټول سپېږمې وشوکئ همداسې ده چې دغلته زه به تا ته اپلای وکړم، تا ته به چل وښیم، ځه په اسانه به راشي. نه در خو به شم خو همداسې نه چې دغلته دې رانه بچي سپېږمې وشوکئ. زه خو په انګریزۍ نه پوهېږم، پوه شوې. نو بیا به داسې ژوند څنګه تېروي نو؟ ماړې دومره انټرنوینټ سنټینټ او لنګینټ به زده کو خیر دی بیټه صاحب. ښه ها څنګه چلو شو؟ ها هغه د جینۍ څنګه چلو شو؟ یار هغه جنۍ والله نه پې پوهېږم، زړګا دا جنۍ ماته کله یوه خبره کوي او کله بله. والله که زه په سوچ راسم چې دا څنګه حساب دی د دې. بله ورځ ما له یوه ویډیو مخې له راله، ما څه خو لمبر منبر نشته، زه لمبر نه ساتم داسې نه. زه خلک د ښځو نه سړو نه ښځې یېرېږي او زه د ښځو نه یېرېږم. صفا خبره صحیح. هغه ما یوه ویډیو وکتله، ویل چې ما څوک بلیک میل کوي او جاړلې. هغه داسې چل نو که نه شکیل، او زه نورو هغه خو لکه ما ته پته نشته، زه ډېره ساده او سټریټ فارورډ ښځه یم. سټریټ فارورډ اوس پښتو کې ما ته نه راځي چې څنګه، لکه بس څه خبره یې سیده کوم. هغه چې لکه ما په زړه ډېر خفه شو، غریبه ده ډېره زیاته. غلطۍ ته شوې دي خو غلطۍ ته وشو تا نه، خو تا ته نه و پکار چې تا په سوشل میډیا باندې ته جړېدې او معافي دې غوښتله. او اوس ته به ما څه امداد وکړې یا به دا لاندې چې څوک ناست دي هغه به ما څه امداد وکړي، خو زه به خپل ځان نور وشرموم چې جاړم او زه خپل هغه بیانوم که نه. هغه خو چې کوم ده نو تا کور والا خبر و، ټوله دنیا خو نه وه خبره که نه. اوس خو ټوله دنیا نه کور والا یې نه دي خبر که نه. I will send my website on Google. Okay you will send. هغه کور والا یې نه دي خبر زړګا. هغه دې پټ چې ته یارانه دوستانه کړي چې ته وړکي مړکي څه هغه ته سکرین شاټ تصویرونه ایستلي دي، اوس یې غریبه بلیک میل کوي. داسې څه قصه شوې سسټر نو او کنه نو دغه مېم کنه چې لکه اول خو دې چلو تا کور ولا خبرو تا ته سوشل میډیا باندې دا خبره نه وکون پکار تا بو غته یلی وې فون باندې کړه وې دا سن مې دا باتینګړ سره وا حال ته بدیلې چې دا داسې کې کیس تماس څه هیلپ کوي شغه بو پولیس ته یلې یا بل څه ملګری ته یلې ما ته یلې ما به هیلپ کړې نو صحیح دا اوس کار خراب کو لکه هغه دې سره د دې مور لغه ډاون شو لکه عزت هغه شو لکه والله زه خو ته ماته لمبر نه درخستم داسې اوس هغه کوم خو لمبر منبر ته ما نه در رب نه سونه خرچه رسی زه تاسو وایم چې کلم تاسو ویزا اپلای کوئ نو تاسو سعودي عرب او هغه نه نشي اپلای کولای دا به تاسو چکم نه ډایرکټ خپل ملک نه به اپلای کوئ ځکه چې تاسو سره چکم پاسپورت دا د پاکستانی پاسپورت دا تاسو به هغه ځینې اپلای کوئ دا ماته علم شته وا خبره واوره مړې الله دې خیر وکړي کنه او داسې حساب د زړګا چې والله دې باندې ته څو میاشتې چوټي وړې یوه نیمه میاشت جار لکه د مار ورسو لکه لی ورکه یو فبروري نیمه میاشت کوم د جنوري ستا مور او پلار هلته دي نه پلار مې نشته وفات دی او مور مې شته ژوندی د مور دی مور مې ژوندی د پلار مې وفات شوی دی او هلته دي پاکستان کې کوارټ کې دي خور مې انګلند کې ده زه دلته یم امریکا کې اور روڼه اور مور مې هلته ده ښه ورونو څه د څه امداد کوې که نه همداسې دي پرېښي نه هغوی ته امداد ضرورت نشته نو ښه رښتیا تا خو وویل چې سرکاري نوکران دي هغوی ښه شکر ده الحمدلله مور مم خپل مونږ جاب یې کولو اوس ریټایر شوې ده امی مو ریټایر ده اوس هغه تقریبا یو کال شو خپل پنشن ورته راځي نو بس ما هغې چې جاب کو امی هغې چې جاب کو
هاسپټل کې. ښه ډاکټره وه. بس اوس تقریبا داسې یو کال شو چې فوج فاونډیشن. ښه مطلب دا دی تاسو د جرړې نه مضبوط یاستئ. بس شکر ده. اوس کې هغه یو کال شکر دی. ښه اوس زه پوه شوم. تاسو مطلب تاسو له نیکه بنیاد صحیح لګوله، جرړې نه مضبوط جوړ کړی یاستئ. لکه مطلب د ونې سټه چې ده که نه، ونه خو پیژنې که نه بوټی. پاکستان نه 35,000 روپۍ به صرف ته ورکوي اور آئی تھنک که میډیکل وي یا هغه وي مغه جی. واو، نو لکه د سټې نه تاسو مضبوط یاستئ الحمدلله. دوست تا خپل خاندان ولا نوم هغه نشم ویلی کني متخصص دی بیا به एकदम پہچان شي. نه فريده زه خیر دی. لایب کې خیر دا خبرې نه که لکه دومره اتلن نه په کار چې هغه منګه خو د سټې نه میراثي خوړلي. تا ته پته شته؟ بالکل زیبا ګله دا چې تا کوم کسانو نومونه واغشتل کنه هغه زما د بس څه به درته وایم، بس تا وپېژندلي یم، بس تا زه به درته خپل هغوی نوم واخلم نو ته به یې وپېژنې ورو به راسې. دا چاته وی ماته وی که بل چاته؟ ما د کلي چې کوم کس دی هغه زه وپېژندلی یم، ما ته وایي چې هغوی کورونه والا نو ما ورته یم پیر حبیب شاه ما وایه وړکیه او ډېره مه ورخښېږه پکې، ډېر مه ورځه خیر دی. او که نه داسې سړي پته نه لګي زړګه. صحیح ده. مرحبا السلام علیکم صبح. وعلیکم السلام. مطلب دا دی زمړې بس الله دې کامیابی درکړي زړګه، خدای دې خوشحاله لره. مړې موږ خوشحالېږو. شکیله ته کلي کې څومره ټایم څه ما یو ځل کتلې وې کور کې ځکه درته وایم رومي. تا کتلې وه مبشر؟ وایي دا مبشر خو لکه زم پیژنم، دا هغه مبشر خو نه دی. دا مبشر لقمان دی. مبشر لقمان نه. شکیله ته څونه ټایم دې شو چې کلي ته نه یې لاړ؟ زما اوس 1.5 کال وشو چې دلته یم او مخکې تللی یم، په چوټۍ تللی یم. 1.5 کال دی شو. نو څومره ټایم کې بیا ځې کور ته ځې راځې؟ 2 کاله تېروم بیا ځم. 2 کاله؟ اوس کېدای شي لږ پوخ پخه مې اراده ده، لکه داسې خوند مې نشته. نو څه جمع کړي چې کلي ته ځې چې څه روان کې؟ هلته مې الحمدلله خپل کاروبار دی، خپل هر څه مې دي. بس لکه زما هغه ورونه چې دي که نه هغه لږ شانتې کمزوري، زه په خپله په کور کېږم. نو ته ډکه ډېره عقلمند یې. څوکه؟ ته ډېر عقلمند یې. نه داسې خو پوهېږم زړګه، خپلو پیسو باندې خو ډېر سخت یم. نه یا ورور نه دی هغه ورور. زما چې کوم مشر ما نه بس چې کوم رور دی که نه هغه وبهو تا په شکل باندې. بس زه دې مرور یم مړې ما ټیک ټاک کې چاته داسې نه وایم. خو زه ته خو مې کلیواله نه، زه په خپل کلي ډېر زیات خفه کېږم. صفا کوارټ باندې نه مړ یم پې پاک پوه شو. خلک په امریکې او په سویزرلینډ مړ دي، قسم دی زه په کوارټ مړ یم په خپل کلي. وطن باندې څوک نه یې مړ. تھینک یو اجي. بس زه چې صرف په دې وروسته په دې ګاډو باندې دا کوارټي صنم ولې وګورم که نه، بس زړه مې چوي. سید انشاءالله بیا به که خیري ګپ لګو په مخه دي. په دې باندې ما وروسته لیکلي په رابړ باندې کوارټي صنم مې وروسته پې لیکلي، خو هغه شورتۍ والا مخالفه راکړه، بس بیا مې له رنګ سپری راوړه وران مې کړل. زما مور داسې تیاری کړی و که نه چې زه ځم که نه نو زه خو ډېر ټایم پس تللم نو ټولو ډېر زیات تیاری کړی. وعلیکم السلام. نو هغوی څه چل کړی چې په کور باندې مرچکي م لګولي وو او ټول ډېر خوشحال وو که نه چې بس دا به اوس کیسه نه. نو چې زه ورته وایي چې ما ته یې فون وکړو چې بس مونږ خو دروز وو ایرپورټ ته. نو ما ورته مې زه خو لا کور کې ناسته یم. نو زه خو کور کې ناسته یم، تاسو څنګه راوځئ لګې؟ نو ما ته چې دا کوم یو جز ده چې 3 غنټو کې به دې درځئ. چې بیا ما فون وکړو نو ما ته یې چې تا نه خو 15 غنټې مخکې جز تللی دی. بیا مې سر
نه کلی کې خو زما مور دی الله راته ژوندی لري. زه بس پیاله 3.5 کاله 4 کاله مې تېر کړي 4 کاله بعد لاړم والله چې کور ته ننوتم که نه نو بس د ګلونو بارانو دومره ګلونه یې راباندې راوشیندل قسم زه دی. سټوډنټ ویزا ډیره ګرانه ده هغه د پر وته ټوفل اگزام ورکړي هغه اگزام نمبر او هغه چې کوم د راوستن ډیر ګران ده او بیا چې کوم دغه باندې پیسې ډیر زیاتې لګي چې ته دلته کې هغه وکي بیا اډمیشن بو چې کوي هغه به ورته خې لکه یونیورسيټي کې یا چې کوم سبجیکټ کې تل کاراتلن غواړي نو هغه لګ شامل مړې خبره وره مړې دا به کېږي خیر ده دا به په خپله ما واړه امریکې ته خامخا زه ځم ښه صحیح ده ان شاء الله ور وامیړه او مړه دې خلکو نه مې پناه که والله دلته خو دې پښتنو ډېر سپک کړمه کنځلې راته کوي بس کنځلې چا پسې نه کوي ما ته هم کوي کله کله where are you نه I'm Pakistan وعلیکم سلام زم د نه زړګو تختم د نه پوخ د نه تختم بیا نه راځم بیا به یې هغه اوږده تخته بیا راباندې لګولې پوه شوې انګرېزان خو یې نیغ کوي پوه شوې پښتنو کې دا هغه ده چې دوی تاسو ریسرچ نه کوئ کله ریسرچ کوئ اوس ګوره اوس درته زه وایم چې اوس کې د لاټري سیستم ولا ویزا مروته ده نو لاټري سیستم چې کوته نه نو مغه تاسو وګورئ خپل اپلای ورته کوي د قسمت څه پته لګي اوکه دا مړه سعودي عرب کې خی اوکه سعودي عرب کې نه هلته د نظر موالته په امریکې ته ځم پرېږده هلته مړ شم هم ښیم هغه نیغ به مې ښخی پوه شوې داسې هسې نه هم هلته نیغ قبرونه دي که نه نه مړه دا نیغ قبرونه نه دي هم صحیح سملې دغسې کې هسې ما لیدلي دي خدای دې کاکا کراچۍ کې مې لیدلي نیغ یې ښخ کړي دي نه نیغ چرته خخی نیغ خخیږي ماړه چې څه مړ شم ما ته څه پته لګي که بوټي ته مې ګزارې او که سیند ته مې ګزارې ما ته بیا څه پته ده امریکې کې عاطف نمایده اکرام یوزوی ده امریکې کې عاطف نمایده نو ورور زه خو د ټوله لچې خو نه پیژنم کله زه خو صرف خپل پردي پیژنم بس دا خپلوان پیژنم هلکه امریکا اوس غټه امریکا دغه خو نه دوه کلي خو نه دي خدای د ښه خدای خبر شه کنیډا ټول امریکا پراته ده مننه دا خو ما ته یو هلک ویل ته چې راځې ویل سمندر کې به په جاز کې راوړې که چې شي وخوړلی م خوړلی به یې پوه شوې داسې به راځې هغسې به راځې نه شکیله والله امریکې کې راول امریکې ته چې تاسو امریکې ته راولم نو ته خو به داسې چې انګریزان یو وګورې نو ته خو به لیونی شي دغه پسې خو درځم پیسو لالچ خو نه کوم نو ته به بیا انګریزي سره خبرې کوې ته ما ته ووایه څنګه انګریزي سره به څنګه خبرې کوې Right, Rumi. انګریزي ته به وایم که نه This is my girlfriend هلکه څه مې زده کو نوم به دې څنګه تپوس کې نوم به ورته وایم پښتو کې به ورته وایم ستا څه نامه ده خبره واوره دا خو مې زده کړې ده لږه لږه مړې غر کې نشت نه راځي په سوچ کې نه راځي نو بیا به ته هېڅ نیم دی که ته خو چاونې Who are you په ورته وایم که نه Who are you نه زه جاب نه کوم ذاکر الله زموږ خپل بزنس ته سټور دی زموږه بس په هغه کې چې کوم ده نو خاوند مې کار کوي سوار ټایم کې او بیا وروستو ټایم کې بل کس راځي هغه کار کوي نه جواب مواب نه کوي خدایم ښه که چی شي جوابونه کوي دا څه وایي چې what is your name سلام علیکم السلام ده خبره نه انګلیش ورته څنګه انګلیش ووایه موږ له د انګلیش لکۍ نه راځي سره به ګرځې تا باندې به انګلیش زده کړو ماړه انګلیش په تان درو له انګلیش باندې زه څه کوم به زه پې پوهېږم چې ما ته څه وایي که نه ګونګي په شانتې به ته وایم ته کمې لاړ شم
که په هر شي څوک که په یو شي نه پوهېږي که په یو شي یوې ژبې باندې نه پوهېږي د ګونګي په زبان خو پوهېږي که نه خلک که دې باندې هم نه پوهېږي. قرباني پیژنې؟ قرباني څوک دی راشده؟ ښه لکه راشده مکمل کلی وله مه روباسه خدای دې ښه که صحیح ده بس تا وپېژنده پوه شوې. شکیل خاجي وای مای نیم از زه شکیل. ورته ته به ورته وایې چې مای نه نیم از نه نیم مې اوس مای نیم از شکیل به ورته ووایم پوه شوې داسې نه چې وروسته پسې ګاډی وډ ووایم سینډل را پورې ونه نښلی. رومي شکیل ناسو مایکروفون اپریټ کړه. زه هم د کوواټ یم هلکه تا سره ما خیال کې ټول د کوواټ کسان دي ښه. ما سره ډېر ملګري مې دي که نه دا ډېر د کوواټ کسان دي نه ډېر دي راسه کوواټ کسان هم شته ما سره د افغانستان کسان هم شته د پاکستان هم ډېر کسان شته کوواټیان پکې زه پکې پېژنم نه نو زه څه شی پکې غریب زه څه پوهېږم پې نه. وایي چې شکیل ته ووایه چې مروه راوله. ولې مروه راوله دا خپله کلیواله مې صحیح نه نه شکیله ته هغه کوټ کې هغه دې کتلې هغه خټه کالونۍ کې یو دکان ده د لسۍ والا هغې خو د کړی وم خدای د غر خټک کالونۍ کې خو دوه یو خټک کالونۍ کې نه دی بنو روډ کې دی هغه مشهور بنو روډ سره دغه ځای کې ده بنو روډ سره ډېر مشهور دی هغه به موږ د ماسخوتانې ورتلو چې روژه به ماته کړه بیا به ورتلو. یاره زبردست هغه لسۍ باندې څونه ښکلې ملۍ اچوي او څونه ښکلې ټیسټ وي که نه هغه ډېر مشهور دی هغه زه چې لاړه شم زه به هلته ځمه چې اوس شته که نه اوس خو به بند دی نو اوس خو جمع دی هغه خو اوړي کې love you too محمد ښه نه اوس هغه خو اوړي کې اوس به بند دی اوس کېدای چې کلاوي نور څه پکې خرڅوي خو اوس به بند دی هغه خو اوړي کې صرف واه مغه ته مې اوړي کې اوس خو وایي چې دغه والله چې هغه نه تاندا ډیم کې چې ډېر ښکلي ښکلي رسټورنټس راوتي دي تاندا ډیم کې نه چرسي ګیټ کې داسې چرسي ګیټ که دغه ورته وایي هغې کې دومره د کباب په ورڅه دومره ښایسته هر څه پکې ملاویږي قسم دی کوټ خو هغه کوټ نه دی ته 14 کاله بعد ځي 14 کاله بعد چې ته لاړه شي پکې پلازي د خپل هغه پکې جوړ شوي دي اوس ټیم کې ډېر بدل دی اوس کوټ مړه هغه کې زه چې وړه وم که نه نو زه به نیا سره تللم که نه ډاټسن یې بوتلې مغه بچپن کې چې زه وړه وم ډاټسن هغه به د کینګ ګیټ کې به هغه بو که نه نو زما نیا به ډېره کنجوسه غوندې وه که نه کنجوسه وینه کبې اچولې وه ټوکرې مې نیولې وه نو سامان چې کلي ته بوتلو که نه نو سیټ باندې به زه کېنولم که نه چې په سیټ به کېنولم نو چې کلي ته بوتلو نو هغه ته به ویل کلنډر به ورته چې د ماشومې پیسې هم راکړه وی خدای دې تباه کوي چې نو په سیټ باندې خو ناسته ورته وایي چې ویې ډېر کم ډله پیسې وي چې دا خو ماشومه ده او په سیټ به ما پوره روغ نیولې نه دا اوس صرف رښتیا ته به لاچۍ نه ګوره لاچیوالو اوس هم پیکپي دي هغه نور ټول سوزاکي دي د لاچۍ اوس هم پیکپي دي همدا ډاکسنې دي مننه وعلیکم السلام ټولو ته سلام زړګو الله ماما هلو سلامونه وعلیکم السلام شهزاد هوټل لاچۍ نه ده د لاچۍ د خلکو اوس هم ټولې پیکپې دي اوس هم لکه موږ ورته پیکپ ډاکسنې چلوي او سوزاکي اوس ټولو کور په کور سوزاکی ولاړ دی خټک لکي مروت نه خټک ښه رومي مای لاچۍ دي لاچۍ ته میسج ریډ کو وعلیکم السلام ټولو ته سلام مننه ټیک ټاک امریکا کې تاسو درشمه بس ټول وای چې امریکا ته راشو شکیل رښتیا وای
یا لکه خدایم ښه خلک و چې په خپل کلي ثواب وشي تاسو امریکې ته تښتئ هلته څه شی کوئ هلته هم همدغه پیسې دي او دلته هم همدا پیسې دي شکیله زما مور چې کله راغله دلته امریکې ته هغه ځای ګوره نو چې داسې یو میاشتې تېره کړه او بیا واپس تلله لاړله نو ما ته مې پاتې شه لکه ډېر لکه ټایم تېر کوي چې نه ما خپل خړ پړ خلک را یادېږي ما خپلې ډرسنې را یادېږي زه نه ځم دلته په زه ځم او چې زه دلته نه پاتې کېږم نو زمونږ دغه خپل وطن سره دومره مینه ده دا نه مشران حقیقت کې نه پاتې کېږي زړګه How I can come to Pakistan منګه خپل وطن خړ پر منګه زه خو دې ساتې ګپ لګوم زه چې د دې سعودیانه مې الله بېغمه کې تاسو پسې امریکې ته ګوره چې مجبوره نه یاستئ ګوره چې فیملي د سره نه ټول لکه دې ټول واړه دي چکر هم وایي داسې څوک بندوباس هم سره ځئ مال ته څه شی کوئ که اوس تاسو افغانیانو پسې ځئ افغانیان رونه یادوئ نو د هغو خو غریبانانو ډېر سخت ولړزېدل نو ځکه لاړ کاناډا او دې ځایونو Quarta. Rumi ji, I love you. Thank you, Arman. Kuhart di kana yar shamati. ورکو زه نورو شانې چې کوم نه نو افغاني خبرې کولې زه لږ شانې بورینګ یم څنګه خبرې کوم وعلیکم السلام دا نه چې کوه د ټوله ژبه بدله شوې رومي نایس پرسن تhank you جی او جی شاید ازت گپ شپ ولګو او زه دغه کوم څه نامه ده زه درته بیا لمبر درلیږم صحیح ده ګړی را له خامخا واله ګوره ګړی رانه نه هېرېږي انشاءالله ته دا وتره یو منټ رومي لو یو تhank you ته لږه منې چیک کړه چې امازون هغلته کې شته ده سعودي عرب والا چې دې ځای نه موږ شی آرډر کړو نو هغلته کې تللی شي امازون باندې لږ یې وګوره Yeah, but you need their address. Address زما مالور ته مو وای هغه چې اډرس راولېږه اډرس اډرس خمیس ابا خمیس اولیکا ابا خمیس ابا خمیس زه ته چې اولیکا جار لکه د ما اوس ته ما لیکه چې تاسو نشي لیکه او ها زه ته چل خیم تصویر بو بس خپل اقامین به تصویر باسي هغه به ما ته راوستي هغه به چې ما ته راوستي بس هغه باندې به اډرس لیکلی ها اقامه تصویر نو بتاله زه به ورګه زه به واتس اپ لمبر تاله درلېږم به واتس اپ کې ګوره زه لمبر هم نشم مولا دغلته پکې ته و به بده ما ته واتس اپ راځي بیا به ته تصویر وباسم تا ته به درولېږم ما نمبر چاته بنه ورکې یا سړی از زندگی بلاړه چې خوستا لمبر بچاله نشي تلاړ دا شکیل ده خپل د قوا ته پوهېږې دا د کوارډ دلته ما سره 1400 کسان ناست زه یو هر څه کوم پردي لمبر یا پردی کار کې ګوتې نه وم صرف یو صدام سره ده زیارت سره هم نشته ده او صرف یو صدام او زهیب سره دي دوه کسانو سره بس نه دا کار نه کوم زړګاز ما خپل الحمدلله غدا اوکې ده او داسې چال به دسه وکم انده راولېږه دغه د ایپل د کچې شی دی چې اقامې کې چې کوم نه نو هغه نه خو اقامې کې خو به د نوم وي که نه نوم خو به یې لیکلي جی واو اقامې روم سپرې ولې ته اډرس پکې اوکې کلیوالې ما ته اوس نمبر راکړه نو زه به تا پوه کړم تا سره څه تا ته چې ته لیټر میټر راغلی ده شته که نه اقامه ده هغې کې ټول اډرس دی زما